السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم ناظرین دلته د پی ټی آی د یومي می باره کې چې دی نو د خلک را جمع شوي دي هغې سره مونږ خبره هم کوو زما یو دوه درې خبرې دي که تاسو ان پی یې که د جی یو آی یې که د جماعت اسلامي یې که د ټي ایل پی یې که د پی ایم ایل این یې که د هرې پارټۍ یې که صرف مسلمان یې پارټۍ سره تعلق نه دی زما یو دوه درې سوالونه دي هغه به انشاءالله زه د خلکو نه هم کوم چې دوه درې خبرې دي یو په دې میاشت کې دننه په پاکستان کې د نبوت دعوی وشولې نه ما مولانا فضل الرحمن صاحب ولیدو زما ډېر ښه دوستان دي په جی یو آی کې زما ډېر قدردان دوستان دي زما نه د هغې په دې خبره خفه نه شي زما جماعت اسلامي کې ډېر خواږه دوستان دي هغې د زما نه په دې خبره خفه نه شي خو ما د دې خبرې جواب هم راکړي چې د هغې هغه اسلام ته خطره هغه څه شوله هغه ګرانۍ ته چې کومه د غریب سړي ژوند تباه دی دا ژوند چې دی بالکل غرق او پرک دی دا غریب سړي ژوند ولې اوس چې دی دا را مخکې کېږي نه دا د میډیا والا چې کوم دا په سپېږمو کې او په دې خولو کې به دا مایکونه ورننویستل او د ویډیو نه مخکې به یې ورته ویل که لږ جاړې نو بیا د ویډیو جوړومه دا د جیو والا سما والا او دا ایروای والا او دا ټول زه دې کې مخصوص نه یادوم دا ټول به چې دی به په سپېږمو کې ورته دا مایکونه ننویستل چې لږ په جړا شه دا غریب سړي به یې په جړا کولو دغه ویډیو به یې پکې راوسته میډیا والا څه شولو دا د غریب سړي د اواز ولې نه اوچتېږي د دې غریب سړي دیاریانې ختمې شولې د هغې باره کې دا خبره ولې نه کېږي دا پاټو والا څه شولې دا صرف د پی ټی آی کار دی که نه دا د هر مسلمان سړي کار دی راځي چې د هغې نه معلومات وکړو چې دی څه وایي حاجي موږ سره دلته ارباب اشفاق صاحب دی هغې نه معلومات کوو ارباب صاحب پهلنۍ خو یو څو خبرې درنه مختلف کوم بیا به یکم می باندې راشو دا راته وایي چې د الیکشن ته غاړه ولې نیږدي وجه څه ده او دا کم خلک دي چې هغه د الیکشن نه چې دی نو رسو کېږي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني ناصر جمال خان الیکشن ته غاړه په دې نږدي چې دی راغلي د خپلو کیسونو له خپل کرپشن ختمولو لدي د دې الیکشن سره ورسره تعلق نشته چې کله د دې دا کرپشن دا کیسونه ختم شي او ما رنګ به تختی چې څنګه نواز شریف نن یې رور وزیر اعظم دی او د ملک ته نه راځي په څه وجه نه راځي د خپل آینه کې خپل تصویر ښکاري بل خبره دا ده چې واحد د ملک او د ملک بچاو لپاره موږ سره صرف دا یو خان دی چې دا عاشق رسولم دی او هر خبره دی دا پیغمبر علیه السلام د حدیثونو شروع کوي صلی الله علیه وسلم دی لا کل هو نو ورځي الحمد نو ورځي دی حکمران نه دی دا یو داسې حکمران راغلی دی چې دا غیر مذهب والا پکې راننوتي د غیر مذهب په جنډه راننوتي دي زموږ لیډر یادولو چې دا د یهودو په جنډه دی دا اوس چې یهودو سره تعلقات ټیک دا چا ټیک دا درداری ټیک دا ډیزلی ټیک او دا شهباز شریف دی ټیک بل چې نن کومه یوم مزدور ده نو دا یوم مزدور په حواله ورته یو خبرې وکړم یوم مزدور چې کوم دی دا په شیکاګو کې 48 غنټې په مزدورانو کار کولو نو دا هغه کې یو مزدور را پاسېدو چې دا هغه ډیوس نامه و ډیوس نو هغه ډیوس ور احتجاج وکړو چې یاره موږ 48 غنټې کارم کوو بیا راته دا کړای ما چوي نو هغه یو आवाज اوچت کو چې یاره موږ 12 غنټې 24 غنټې کار کوو چونکه هغه مزدور خلاف هغه ظالمانه حکومت خیر کو او مزدوران یې وشته نو دا ډیوس چې کله ولګېدو دا د مزدور سټیل ورته خیم دا ډیوس چې کله ولګېدو نو د داسې منډه والا نو د خپل شټ او کمیس ویستو او وینو کې والو چې دا به یو ورځ رنګ روړي نو نن مزدور ډېره خو د افسوس خبره دا ده چې دې ظالم حکومت دې نااهل حکومت دې انپورټډ حکومت دې غل حکومت دې کرپشن حکومت د دې مزدور دا ډېر خپل ډېر نشي مناولې ولی چې ګرانی ورته دونه کړی دا چې مزدور نشي مناولې نشي راتلی نو موږ یو یکجهتي سره نن مزدور سره ولاړ یو او دا زموږ روریان دي او موږ ټول مزدوران یو دې سره موږ دا یوم مزدور منو کا او خدای پاک دی دا حکومت تبا کی د مزدور حق خوړو د صحت کارت خوړو د لنګرخانه ختم کی د اوړو ګران ک د هر یو شی ګران ک دا یو غیر ملکی جنډه باندې راغلي دي ان شاء الله دی به خدای نستو نابود کوي او دی به شرمېږي او دی به ان شاء الله دی ملک نه تبا کیږي او زیبو د خان ان شاء الله بیا راځي او بیا به مزدورم خوشاله پاکستان عوام هم خوشاله او ان شاء الله موږ ټول به خوشاله او ان شاء الله دا یو ځل بیا به دا आवाज سربلندي ان شاء الله